یہ ہوتی ہے خوبصورتی، گاؤں والی زندگی اور سادہ ماحول پہاڑ سے اوپر نیچے آتی ہیں اور آبشار ایک زبردست اور خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ اب ٹائم ہو رہے ہیں تقریباً مغرب، نماز مغرب کے بعد میں بھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور میں نے فلش آن کی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آبشار ہے ماشاءاللہ بہت زبردست پرسکون ماحول۔ پہلے جیسے ایک مرتبہ پھر میں اب سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی جتنے نئے یوٹیوبر ہیں ہمیں ایک دوسرے کا سپورٹ چاہیے اور ہمیں دل سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ ما پښتانه ورونه هغوی ته هم زه دا خواست کوم چې څومره یوټیوبر دي نو یو بل له سپورټ ورکوي، یو بل مخکې بوځئ او انشاءالله چې څومره موږ د یو بل سپورټ کوو هغومره به موږ مخکې ځو او موږ ته به ترقی کیږي انشاءالله۔ ہمیں یہاں سے شفٹ ہوئے تقریباً 25 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک مجھے یہاں کی وہ پرانے یادیں اور وہ بچپن کی زندگی یاد آتی ہے۔ یہیں سامنے جو نظر آتی ہے اس جگہ پہ ہمارے پرانے گھر ہے اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہاں کا میں آپ کو وزٹ کراؤں گا اور سب کچھ دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ راولیگی راکوش رضا ہاں شیر راکوزی دے راکوش 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 ہاں 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 اوہ اوہ تو راکوش ہوئی۔ السلام علیکم ویور، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جتنے میرے پٹھان بھائی ہیں میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید اور بخیر راغلے ورته وایم۔ زه اکثر میرا جتنے بھی ولاگ ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں، میں اکثر اردو میں ولاگ بناتا ہوں، لیکن ابھی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں پشتو میں بھی ولاگ بناؤں گا انشاءاللہ۔ میرا مکس ولاگ ہوگا، کله به اردو وي کله به پښتو وي او انشاءالله ستاسو سره مخاطب کیږو او ستاسو سره به خپل چې څومره زموږ اکټیویټي دي او څومره زموږ د باجوړ ښایسته سندرېنې دي او ځایونه دي هغه به ستاسو سره انشاءالله شریکوم. ماشاءالله دا میله ده، تاسو لیدلی شئ لینده دې ته ویلی شي لینده، او زموږ د ماشومانو د پښتنو خصوصا دا یو هتیار دی چې دې باندې دوی ښکار کوي او تاسو کتلی شئ ګرد چاپېره دې شوقیان ناست دي، ماشومان، ځوانان او بعضې داسې سپین ږیري هم وي. رش د ګڼه ده ځکه چې نن د میلې ورځ ده او دا کتلی شئ دی ټماټر، جوار او ماشاءالله پته نه لګي دې پیر خو څه فرمایش نیولی دی، ورې تپوس یې کوو چې څه کوي. حمیده ولې وږې وکړمه؟ څه کوې په وږي باندې؟ پخو مې کم دی وږی خو دی که نشته؟ وږی کم دی؟ کم دی؟ کم دی؟ تریسه؟ او که نه دی کې خو وږی شته، نو وږی بیا خوري؟ زه بیا بدله وکړم ښه؟
صحیح ده بیا به دلو کوم کنه او پوخ بیا کې ښه اینه ښه سړی دی زه چې زه